منځ کې یو زوړ شانتې کور و. په هغه کور کې یو هلک اوسېدو چې نوم یې شیرزمان و. شیرزمان ته به چا خپل نوم نه وایو، هر چا به ورته ویل د شیطان زویه. وجه یې د هغې پلار وه. پلار یې کلونه مخکې یو داسې پیښه کې ککړ شوی و چې ټول کلي ته مخ اړیلی و. شیرزمان به چې کله بازار ته لاړو د کلي هلکانو ورپسې نارې وهلې، وګورئ د شیطان زوی بیا راغی، نن بیا چاته غاښونه چیچي. شیرزمان به سر ټیټ کړو، خو د هغه په دننه کې د غوسې یو سمندر و. یوه ورځ د جومات په مخې کې د خان زوی زبیر ورته ودرېدو او په خندا کې ویل: شیرو، ستا پلار خو لاړو، ته ولې دا کلی نه پرېږدې؟ ستا غوندې غوسې والا خو به شیطانان وي. شیرزمان ته نوره غوسه ورغله: زما پلار نوم بیا وانخلې، که زه د شیطان زوی یم نو بیا زما نه د خیر تمه مه ساته. هغه زبیر ته داسې ټېله ورکړه چې زبیر په پټي کې پرېوتو. کلي کې بیا شور جوړ شو چې د شیطان زوی بیا په چا برید وکړو. د کلي په حجره کې مشران راټول شول او فیصله یې وکړه چې شیرزمان به له دې کلي ویستل غواړي. شیرزمان چې کله حجرې ته راووتلی شو نو هغه هیڅ نه ویل، بس په ځمکې ته یې کتل. کله چې مشرانو د پلار په اړه خبرې شروع کړې د شیرزمان په سترګو کې اوښکې راغلې. هغه په داسې لړزېدلي آواز ویل: تاسو ماته شیطان زوی وایئ، آیا چا دا تپوس وکړو چې زما پلار هغه کار ولیکلی دی؟ هغه وخت چې کلي ته سیلاب راغلی او د کلي جومات صندوق ورک شوی و، چاته پته شته چې هغه چا اخیستی و؟ حجره کې یودم خاموشي شوه. د کلي تر ټولو مشر باباجي وویل: هغه خو ستا پلار پټ کړی و، ځکه خو ته موږ شیطان وایو. شیرزمان په خندا شو، خو دا د درد خندا وه. هغه د خپل جب نه یو زوړ او شلېدلی کاغذ راواخیست او باباجي ته یې ورکړو. باباجي چې کله دا کاغذ ولوستو د هغه لاسونه ورپېد. په خط کې لیکلي وو چې خان به خپله هغه پیسې د خپلې عیاشۍ لپاره اخیستې وي. کله چې پوه شو چې خلک پرې خبرېږي نو تهمت یې د شیرزمان په پلار باندې ولګو. د شیرزمان پلار ځکه خاموش و چې خان ورته د مرګ دمکي. شیرزمان په ژړا شو، ویل: زما پلار د کلي شرم بچ کلی دی. زما پلار د کلي د شرم د بچ کولو لپاره تهمت په خپل ځان باندې واغستو. د هغه کلي دپاره شیطان شو چې تاسو مولیان پاتې شئ، او زه کلونه ستاسو پیغورونه زغمم، ځکه چې ما ته پلار ویلیو چې کله هم حقیقت چاته مه وایه، کنه په کلي کې به د خان د کورنۍ د وجې ایله تویه شي. په حجره کې ناست هر سړی داسې و لکه چا چې پرې یخې اوبه اړېلې وي. زبیر چې لږ مخکې یې ورسره جګړه کړې وه، سر یې ټیټ کړی و. هغه د شیطان زوی چې هر چا به ترې نفرت کوو، نن د کلي تر ټولو غیرتي او صبرناک انسان ثابت شو. شیرزمان بې له څه ویلو د حجرې نه راووتو، د کلي نه بهره دیرې ته لاړ او خپل پلار قبر ته ودرېدو. ماښام چې کله د جومات کې اذان وشو نو دا ځل په لور کې د کرکې په نظر نه بلکې د پښیمانۍ په نظر کاته. خو شیرزمان خپلې کړۍ تړلې وې. هغه وویل: کوم کلي کې چې د انسان اصل ته نه کتل کېږي او په تهمتونو فیصلې کېږي، هلته اوسېدل نه ځان وژل دي. شیرزمان د کلي نه لاړو، خو د کلي خلکو ته یې دا سبق ورکړو چې کله هغه څوک موږ ته شیطان ښکاري، په اصل کې زموږ د ګناهونو پټۍ په خپله غاړه ګرځئ. نن هم په هغه کلي کې چې د چا نه ظلم وشي نو خلک وایي: بیا د شیرزمان غوندې بېګناه سړی مه ملامتوئ.